د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس په شمال زون کې د غیر دولتي مؤسسو له مسؤلینو سره وکتل او د پرمختیایي او زیربنایي پروژو د تطبیق او پرمختګ د دوام په باب یې له یو بل سره خبرې وکړې. په پیل کې په شمال زون کې د UNDP دفتر مسؤل د خپلو هغو بیلابیلو پروژو کارونه او فعالیتونه چې په تیر یوه کال کې په شمال زون کې ترسره کړي دي معلومات وړاندې کړل او ویل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ادارې د دې ولایت په ولسوالیو کې تر 100 ډېرې پروژې پلي کړي دي. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولایت په ولسوالیو کې پراختیایي روغتیایي د څښاک پاکو اوبو کرنې د ښځو لپاره د کار او مسلکونو رامنځته کول په ځانګړې توګه د غالۍ اوبدلو او خیاطۍ د کرنیزو کانالونو جوړول پلي کړي. هغه همداراز وویل چې دغه دفتر هیڅ ډول کاري محدودیت نه لري. بلخوا د بلخ ولایت مرستیال په دغه ولایت کې د UNDP دفتر مسؤل څخه د هغوی د فعالیتونو او په دغه ولایت کې د دندو د ترسره کولو په پار مننه وکړه او ویل چې له نیکه مرغه په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او د ملي او نړیوالو مؤسسو په لاره کې هیڅ ډول امنیتي او کاري ستونزې شتون نه لري. د ملګرو ملتونو دفترونه او مرستندویه ادارې باید په لرې پرتو ولسوالیو تمرکز وکړي چې تر اوسه یې تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. چاهي او البرز ولسوالۍ په بلخ کې نوې جوړې شوې ولسوالۍ دي چې تر دې دمه ډیر کار ورته نه دی شوی. دوی د دغه دفتر له مسؤل څخه غوښتنه وکړه چې په یادو ولسوالیو کې د سړکونو، اوبو او روغتیا ستونزو ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس د یاد دفتر له مشرتابه مننه وکړه او د البرز، زارې او کشنده ولسوالیو د پراختیایي کارموندنې کرنې د څښاک پاکو اوبو په برخو کې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل د بلخ د والي د لارښوونې له مخې چې د اقتصاد ریاست یې کړي په بلخ کې ټولې همکاري ادارې باید خپلې پروژې په لرو پرتو سیمو کې پلي کړي. په حاجي کمپ کې د شمال زون حاجیانو په بیلابیلو څانګو کې د خدمتونو پر وړاندې کولو خوښي څرګنده کړه او ویل چې د حج اوقافو ریاست مسؤلینو ورته د خوراک، څښاک او سرپناه په برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د شمال زون څخه د حاجیانو یوه لویه ډله د سعودي عربستان لوري ته د الوتنې انتظار باسي خو د ارشاد حج او اوقافو ریاست له مسؤلینو څخه په ټولو برخو کې د خدمتونو د وړاندې کولو له امله خوښ دي. وایي چې په هرې برخه کې ورته اسانتیا برابرې کړي دي. ما همینجا آمدیم 5 روز میشه ولی پاسپورت ما را بند مانده کابل تا به حال نآمده. امروز میآید شاید پاسپورت امروز میآید. نه نانم خوب است، چایم خوب است، جایشم خوب است. از معلمین خود، از استادای خود خیلی راضی هستیم. ما از تیاری پیش ماندم اینجا نزدیک 7-8 روز میشه که ما اینجا انتظار میکشیم. الحمدلله همه خرچم بسیار منظم است، ترتیبات هم جایم منظم است. په دغه کمپ کې د حاجیانو لپاره د خوړو چمتو کوونکی وایي چې په 3 وختونو کې په دغه ځای کې د خدای د کور زیارت کوونکو ته له ټولو امکاناتو سره خواړه برابروي. برنامه صبحی چای، شکر در کل حاجی طیبه تامخانه شیشته میشه میان اینجا و طرف چاشکت برنج است همراه گوشت گوساله که حتی گوساله که دندان نکنده باشه. اگر دندان کندگی صحیح گوساله صحیح نبود گوشتش همون روز ما برکنار میکنم. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د حج او اوقافو رئیس وایي چې د حاجیانو په کمپ کې ښې اسانتیاوې برابرې شوي دي او په منظم ډول د شمال زون د حاجیانو څخه پالنه کوي. 3 وقت برایشان نان داده می شود. دیگه الحمدلله دکترها 2 قسم دکتر داریم. یک دکتری داریم که فرض کنیم اینا را واکسین پولیو میکنه. یک دکتر سیوایس که همین سردرد میشه، دلدرد، دیگه مریضا اونها را تداوی میکنه. دیگه مسئله نانی که دایش تیار میشود اینجا به اصطلاح آشپزا گرفتیم. د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه یو شمېر حاجیان سعودي عربستان ته تللي چې نږدې 4 تر 5 زرو پورې نور حاجیان د الوتنې او د خدای د کور د زیارت په تمه دي. په مزار شریف ښار کې د غني پلورونکي وایي چې د هوا له ګرمېدو سره یې کاروبار ښه شوی دی او هره ورځ له 4 تر 5 منه غني خرڅوي. له بلې خوا بیا خلک دغه بوټی ګټور یادوي او وایي چې په ګرمۍ موسم کې د دې بوټي اوبه څښل ډېره ګټه لري. دغه ځوان له 3 کلونو راهیسې د مزار شریف ښار په یوه برخه کې د غني جوس پلوري. وایي چې د ګرمۍ موسم په رارسېدو سره یې ورځنی کاروبار ښه شوی دی او هره ورځ له 4 تر 5 منو پورې غني پلوري.
سیرکی میایه سیر 100 افغانی میایه در یک بندل ازی 5 سیر است مبلغ 500 افغانی میشه 500 افغانی میشه ما او را که یک مصارف چه بگیر 600 افغانی ما او را مبلغ 800 افغانی جور میکنیم 800 افغانی از یک بندلش در ما 200 افغانی میمونه روزانه 4 بندل تیر میکنیم 800 افغانی میمونه. دی د ګنیو د زیرمه کولو په اړه وایي چې له ډېرې مودې تېرېدو وروسته بیا هم ژر نه وچیږي او د دغه جوس سره یوازې د لیمو اوبه ګډېږي. این نیشکر از جلال آباد میاد زمانی که در جلال آباد نباشیم از پاکستان میطلبه میره میخواهیم از پاکستان به خاطر که با نیشکر جلال آباد خلاص میشه با نیشکر پاکستان امرای لیموی پاکستانی نیشکر و چیز جلال آبادی امرای لیموی مصری ما گدوات میکنیم با پولیش هم یخ گدوات میکنیم دیگه هیچ گد نداره. یو شمیر خلک چې د ګنیو اوبه څښي وایي چې دغه اوبه روغتیا ته زیان نه لري او د نورو مشروباتو پر ځای باید له ګنیو څخه ګټه واخیستل شي ځکه چې د ګرمۍ ضد دي او ځیګر تازه کوي. شکر که هست مازم داره دیگه خاطر گرمی دیگه یعنی مثلا یک میوه است دیگه خاطر گرمی مردم میخوره زیاد تشنه میشه مردم زیاد چی میشه خاطر هم میخوره مردم زیاد خوش داره مردم نیشکر خالص است. د یادونې وړ ده چې د ګنیو بوټي زیات وخت له جلال آباد ولایت څخه او کله ناکله له پاکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته راځي چې د ډاکټرانو پر وینا ګني د ځیګر په تازه کولو کې مثبته اغیزه لري. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه تر بیا مو العمل ښې چارې.